نو څوک یې ووژني په خپله وځي لار ته او پښتانه چې ښه د لادو بادو پرېوځي نو هله کېږي د تسپو د دانو داسې شعرونه بابا ویلي دي داسې بلا بلا مثالونه هغه ورکړي دي دغه به هغه خو فیاض الله پیزي صاحب نظم لیکلی دی او پیزي صاحب ته خواست کوم چې راشي او خپل نظم واورئ زه معذرت کوم که لږ خبرې مې زیاتې کړي دي ډېره مننه د نظم نه مخکې به د قریشي صاحب یو څو شعرونه راته یاد دي چې څوک چې په دې کې ته تکرار ونه کړي نصیب چې کم شي عقل کار ونه کړي او یا به غل یا به مې خپل روانوي د بل خبرې ته چې وار ونه کړي او سکو نور دې شاعر ساده دی ګوله داسې شعرونه به تکرار ونه کړي نظم مې لیکلی زما لفظونه دي درنگنو مصورا د لفظنو جادوگرا رب دې تل رجوندې زما د زړګي سرا درنگنو مصورا د لفظنو جادوگرا رب دې تل رجوندې زماد دلگی سرا تا سبیل غندی انداز تا جدا غندی آواز مثال لاری بل سوک تا د شیر د پرواز اے دخلو منجورا دلالونو واہ واہ ډیر ښه آواز رب دې تل رجوندې زماد دلگی سرا تا کلا د محفلونو درنگونو خایستونو ترونک مد حجرو ات شاعر د سوګلونو پچار بیتو کی ماهرا د غزل نبا خبره رب دې تل رجوندې زماد دلگی سرا تا دا من طلبگاری د وطن په غم غم خواري تا د منی ګل غدار نفرتونو نا کناري تا یوا یوا خبر پکند دا برابر رب دې تل رجوندې زماد دلگی سرا د خادم د دلگی سری د جوشي د ټل ملګری اسمیلا پتا ودانت د ټول کلی رهباری د عاقل بهم دیګرا د نیا صاحب نظر رب دې تل رجوندې زماد دلگی سرا د پیدي په خل دعا شي چې می یاد بابا شي هر حالت کې دی باقی وي خدای دې نه کی چې پناشي مخامخ میلا تغرا د بابا د کوڅې ورا تل رجوندې زماد دلگی سرا درنگنو مصورا د لفظنو جادوگرا رب دې تل رجوندې زماد دلگی سرا د فیاض الله پیري د ډېرې ښکلې پیرزونې ډېره زیاته مننه کوو ډېر ښکلی ترنم او ډېر زبردست نظم واورو په بابا باندې